یو کن وین، ته ګټونکی یې. دا کتاب په 1993 کال د هندوستان مشهور لیکوال شیو کیرا لیکلی. لسګونو ژبو ته ژباړل شوی او په 2005 کال کې د هندوستان یو تر ټولو ډیر پلورل شویو کتابونو له جملې څخه و. په یاد کتاب کې لیکوال د ژوندانه د چارو د ښه سمبالښت په سیلف منیجمنت یا د ځان په اداره کولو او ترڅنګ یې په نورو ډیرو مهمو موضوعاتو شننه کړې. د نړیوالو شخصیتونو د ژوند د بریالیتوب رازونه، حکمتونه او په فرصتونو یې رڼا اچولې. په دې کتاب کې راښوول کیږي چې څنګه په ژوند کې له شته فرصتونو ګټه پورته کړو، په شته امکاناتو ژوند وکړو او خپل فکرونه جوړ کړو. بخت یو ځلې د سړي ورټکوي، شاید بل ځل تر لومړي ځل ښه او یا هم بد وي، خو په هیڅ صورت د لومړي ځل په څیر نه وي. له همدې کبله په وخت د سمې پریکړې کول په بریالیتوب کې حیاتي ارزښت لري او په نامناسب وخت کې د سمې پریکړې کول د ناسمو کړنو سبب کیږي. یو کس مشهور فرانسوي فیلسوف پاسکال ته ورغی او ورته ویل که مې ستا ذهن او هوش درلودلی نو تر تا به ډیر بریالی وم. پاسکال ځواب ورکړ بریالی کس واوسه، هله به زما ذهن او هوش ولري. د سازمانونو لویوالی د هغوی د مزدونو او کاري شرایطو له مخې نه بلکې د فکرونو د بڼې او احساساتو له مخې سنجول کیږي. کله چې یو کارکوونکی وایي زه دغه کار نه ترسره کوم نو دا دوه معناوې لري. لومړی دا چې نوموړی دغه کار نشي ترسره کولی او دوهمه دا چې نه غواړي ترسره یې کړي. که یې نشي ترسره کولی نو فني یا تخنیکي ستونزه موجوده ده او که یې ترسره کولی شي او نه یې ترسره کوي دلته بیا د فکر د بڼې خبره ده. د کالیګاري برج چې 1908 متره لوړوالی لري استوار په خپل ځای ولاړ دی. د برج ټول وزن 10804 ټنه دی او له دې ډلې 6349 ټنه یې د تاداب وزن دی چې د ټول وزن شاوخوا 80 سلنه کیږي. لکه څنګه چې یو ستر ساختمان پر یو کلک تهداب ولاړ وي نو بریالیتوب هم همداسې دی او د بریالیتوب بنسټ د فکر بڼه ده. په هغه هیوادونو کې چې دولت او سیاستوالي صادق وي ډیری خلک هم صادق وي، قانون ته ژمن او مهربانه وي. په فاسد محیط کې د صادق انسان ژوند سخت دی، هماغه ډول چې په یو صادقه ټولنه کې د مفسدو افرادو ژوند سخت وي. کلتور تل لوړو پوړیو ټیټو پوړیو ته لیږدي او هیڅکله له ټیټو پوړیو لوړو پوړو ته نه لیږدول کیږي. باید څنګ ته ودرېږو او وګورو چې د ځان او هغو کسانو لپاره چې په شاوخوا کې مو دي څه ډول چاپیریال مو رامنځته کړی دی. په منفي چاپیریال کې د مثبت کار ترسره کول ستونزمن وي. په هغه ټولنو کې چې اړو دوړ ته د قانون په سترګه کتل کیږي صادقو وګړو ته هم د درغلګرو او غلطو افرادو په سترګه کتل کیږي. وړاندیز مو دا دی چې دغه امر د ارزونې لپاره تامل وکړئ او وګورئ چې چاپیریال په تاسې څه ډول اغیز کوي او یا هغه چاپیریال چې تاسې رامنځته کړی په نورو څه ډول اغیز کوي. ژوند د تمرین جامې نه دي. زما لپاره دا مهمه نه ده چې ته پر کومه فلسفه باور لري. زه یوازې دومره پوهیږم چې موږ په دې لوبه کې یوازې یو غشی لرو چې هغه هم د ژوند غشی دی. هدف ډیر لوړ دی او دغه هدف راتلونکي نسلونه دي. یوه ډله خلک تل دې ته په تمه دي چې د کار ټول شرایط ورته برابر شي او وروسته یې د ترسره کولو لپاره له کوره ووځي. ډاډه اوسئ چې دغه کار هیڅکله هم نه کیږي او هغوی وړاندې له دې چې کار پیل کړي ناکامیږي، چې دا بیا ډیره دردونکې ده. څه وخت دی او موږ چیرته یو؟ ځواب څرګند دی، اوس او همدلته یو. راځئ چې له اوس نه ښه او پوره ګټه پورته کړو. له اوس نه د ښې ګټې پورته کولو موخه هیڅکله هم دا نه ده چې د راتلونکي لپاره پلان جوړولو ته اړتیا نشته. که موږ حال یا اوس څخه سمه ګټه پورته کړو نو په اتومات ډول به مو د ښه راتلونکي لپاره کار کړی وي. که غواړو چې د فکر بڼه مو مثبته وي باید
همدا اوس یې ترسره کړم عبارت زده او د لټۍ عادت هیر کړو. رابرټ فولټن د بخاري کښتۍ بیړۍ مخترع و. کله چې د خپله اختراع د هاډسون د سیند په سواحلو کې نندارې ته وړاندې کوله، د هغو خلکو د لیدو لپاره چې نندارې ته یې راغلي وو یوه ډله بدبین او شکاک خلک هم وو چې ویل به یې دا بیړۍ حرکت نشي کولی. خو کله چې بیړۍ چالانه شوه او حرکت یې وکړ بیا نو همدې بدبینې ډلې چغې وهلې چې دا بیړۍ به هیڅکله هم ونه درېږي. نو ځینې خلک تل نیوکه کوي، دوی ته مهمه نه ده چې موضوع څه ده او کارونه څنګه روان دي. تل مخالف دریځ نیسي. دغه ډول کسان په هره کورنۍ او دفتر کې پیدا کېدای شي او دغو خلکو ته ارواپوهانو انرژي مصرفونکی نوم ورکړی. خلکو دا هیره کړي چې موږ په خلا کې ژوند نه کوو. هر څه چې ته کوي ما اغېزمنوي او څه شی چې زه کوم په تا اغېز لري. موږ ټول سره تړلي یو او باید پوه شو چې په دې نړۍ کې سره شریک یو. له همدې کبله باید زده کړو څه ډول مسؤلانه چلند وکړو. پر دغه عبارت چې وایي دا زما خپل ژوند دی، هر شی چې مې زړه وي ترسره کوم یې، عمل کول د ګټې په ځای زیان لري. د اولیور وینډل په خبره چې د ژوندانه تر ټولو خواشینونکې برخه دا ده چې ډیری خلک خپلو قبرونو ته له هغو فکرونو سره ځي چې هیڅکله یې له خلکو سره شریک نه کړل. موږ تر ډیره له دې کبله له ښه ژوند څخه بې برخې کیږو چې ښه لیدلوری نه لرو. که غواړئ چې د یو شاهین په څیر پرواز وکړئ نو باید د هغه په څیر د الوت لارې چارې زده کړئ. که له بریالیو، متفکرو، بخونکو یا هم منفي افرادو سره ناسته پاسته ولرئ تاسې به هم د هغوی په څیر شئ. کله چې یوه ډله خلک د بریالیتوب ته رسیږي نو لنډ فکره انسانان هڅه کوي په هغوی نیوکه وکړي او هڅه کوي د هغو شخصیت ته زیان ورسوي. نو له همدې کبله ده چې که له لنډ فکره انسانانو سره له جګړې کولو تیر شو نو بریالي به شو. هنري فورډ چې کله لومړی موټر جوړ کړ نو ریوس یا شاته تګ ګیر یې پکې له یاده وتلی و. او د توماس ایډیسن باره کې لیکل شوي کله چې نوموړی 4 کلن و نو له ښوونځي یې له ځانه سره په جیب کې کاغذ راوړ او مور ته یې وسپاره. په کاغذ کې لیکل شوي و ستاسې ټامي ډېر ټمبل دی، له ښوونځي یې وباسئ. مور یې کاغذ تر لوستو وروسته وویل زما ټامي ټمبل نه دی، په خپله به یې وروزم. هماغه ټامي وروسته توماس اډیسون شو. دا مو هیر نشي چې اډیسون یوازې 3 میاشتې رسمي زده کړې کړې دي. دا ټول مثالونه دا ښیي چې بریا د ماتې غیبت نه دی بلکې پر ماتو غلبه ده. نو ټولو بریالیو خلکو ستر کارونه نه دي ترسره کړي بلکې کوچني کارونه یې په سمه بڼه ترسره کړي دي. انتخاب پایلې لري. په دې برخه کې تر ټولو مهم شی چې باید په یاد ولرئ هغه دا دی چې موږ ټول انتخاب کې آزاد یو. خو کله چې یو شی انتخاب شول وروسته یې انتخابونکی کس کنټرولوي او په حقیقت کې بیا موږ انتخاب نه لرو. د انتخابونو له مخې بریالیتوب څه شی دی؟ د مثبتو انتخابونو ټولګه بریا او د منفي انتخابونو ټولګه ناکامي ده. ژوند له کلال سره پرتله کولی شو. څنګه چې د هغه زړه وي له خاورې هماغه ډول لوښي جوړوي. دغه ډول موږ هم هر ډول مو چې زړه وي خپل ژوند جوړولی شو. جیمز ایلن په خپل یو مشهور کتاب کې لیکلی دی زموږ افکار علت دی. ته فکر کوي او عمل ریبې، بیا عمل کوي او عادت ریبې، ورپسې عادت کوي او شخصیت ریبې او په آخره کې شخصیت کوي او برخلیک ریبې چې دا ټول بیا له افکارو پیلېږي. د انسان ذهن د باغ په څیر دی. له دې وړاندې چې یو شی وریبې باید ویې کرې. د ریبلو عمل تر کرلو وړاندې نشي ترسره کېدلی. وړاندې له دې چې یو څه ترلاسه کړو باید یو څه له لاسه ورکړو. بخارۍ هیڅ وخت وړاندې تر دې چې لرګي پکې واچوي نه ګرمېږي. ډیری خلک مخکې له دې چې بیه یې پرې کړي د یو شي د ترلاسه کولو په لټه کې وي، په داسې حال کې چې دا کار عملي نه دی. نو که مو په ذهن کې هم ښې میوې وکرلې نو ښه حاصل به ترلاسه کړو، او که مو هیڅ پکې ونه کرل حاصل به یې هرزه بوټی او تش بیابان وي.